آیا دا امکان لري چې هم دې توری د غږ رسم سي او هم دې بیا توری له حنجرې نه د الفبا په بڼه راووځي او ژبه دې ترې جوړه شي؟ ښکاره ده چې دا هیڅکله هم امکان نه لري او باید یو له بل نه جلا شي. دغه ډول د پورته مثالونو نه څرګندیږي چې موږ لا هم د ژبې مطالعه د توري په اساس کوو او ګرامریان لا هم وییز غږ په توري کښې مضمر ګڼي او ژبه د الفبا او وییز غږ د توري په اساس مطالعه کوي. په پای کښې حتی توری اساس بولي. د همدغو اشتباهاتو په نتیجه کښې ده چې د املا بدلون د ژبې بدلون ګڼل سوی او ویل شوي دي چې د خرد په ځای خورد یا د ښوونکي پر ځای ښوونکی لیکل په ژبه کښې ګډوډي ده. اما څرنګه چې زه پر املا په تېره بیا پښتو املا په جلا ډول سره مفصلې خبرې لرم، نو له دې امله دلته ورنه تېرېږم او خپله د ژبې او لیک پر ارتباط په اساسي ډول رڼا اچوم. یو تن زموږ له لیکوالو نه لیکي: ژبه دوه ډوله ده. موږ پوهیږو چې د اصواتو د امتزاج او سره یو ځای کولو نه صوتي کلمات او د یو شمېر کلماتو په کار اچولو نه د افهام او تفهیم دپاره تقریري ژبه منځته راځي. کله که تکلمي ژبه ولیکل شي تحریري ژبه ګڼل کیږي. یعنی کله که خپل افکار د تقریر او تکلم په واسطه څرګند کړو تقریري ژبه، او که دغه کار د لیک په واسطه وسي نو تحریري ژبه ده. له پورته او داسې نورو ډیرو مثالونو نه څرګندیږي چې لیکوال د تحریري او تقریري ژبې اصطلاحات داسې استعمالوي چې ګوندې دا دواړه فقط د یو داسې شي دوه بیل نومونه دي چې له اره رټ سره یو دي، حال دا چې خبره داسې نه ده. ژبه په غږ او غوږ پورې اړه لري او لیک په ګوتو او سترګو پورې. یعنی لیک مطلب الفبایي لیک دی. داسې یو سیستم دی چې د یو لړ تورو یعنی د وییزو غږونو د رسمونو نه جوړ دی. دا رسمونه په ګوتو کښل کیږي او په سترګو لیدل کیږي، مګر ژبه په ساده عبارت سره د یو لړ وییزو غږونو نه جوړه ده چې د غږیز جهاز په وسیله تولیدیږي او په غوږونو اوریدل کیږي. لیک د ګړیدا له مخې جوړ سوی دی. یعنی هغه علامې چې موږ یې لیک بولو، که هیروغلیف دي، که میخي نښې او که توري، اساس یې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ګړیدا ده. نو له دې امله د نوي ژبپوهنې پوهان ان د کار په لومړي سر کښې ژبه او لیک سره بیلوي. یو له دغو پوهانو نه وایي: د تحریري ژبې په نامه کوم شی درک نه لري. ژبه ده او لیک. دغه ډول کوم د ژبې تعریف چې ژبپوهانو کړی دی په هغه کښې لیک یا توری یا د تحریري ژبې اصطلاح هیڅ ځای نسي لرلی. د تعریف له مخې د ژبه اصطلاح د ژبې د مطالعې په مبحث کښې پرته له ګړیدا نه د بل شي دپاره نسي استعمالېدلی. اما ځینې کسان سته چې لیک تر ژبې نه هم اساسي بولي او وایي چې د ژبې بنسټ لیک دی. پروفیسر هاکټ د امریکې د متحده ایالاتو معاصر او ډیر ستر ژبپوهان د خپل هغه کتاب په مقدمه کښې چې د نوي ژبپوهنې یو کورس نومیږي او د رسالې په پای کښې د ماخذونو په لړ کښې ښودل شوی دی، دې موضوع ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي: ځینې خلک لیک تر ژبې نه ډیر اساسي بولي، حال دا چې حقیقت خلاف د دې دی. دغه ډول دا هم کله کله اوریدل کیږي چې څرنګه چې موږ د لیک کار له ژبې څخه نسو اخیستلی، نو له دې امله لیک تر ژبې نه مهم دی. مثلا وایي: خبرې هسې غږونه دي چې باد یې وړي، مګر لیک هغه نقشونه دي چې د زرهاوو کلونو دپاره باقي پاته کیږي.
یا دا چې ژبه له یوې ګړنۍ ټولنې نه تر بلې پورې توپیر کوي، مګر لیک د یوې ژبې په ټولو لهجو کښې یو ډول دی. البته لیک په انساني ژوند کښې ډیر زیات اهمیت لري او حتی کله کله د لیک په واسطه داسې کارونه سرته رسېدلی سي چې د ژبې په واسطه امکان نه لري. مثلا لیک کولی سي چې زموږ مطالب او پیغامونه داسې برخو ته ورسوي چې نه مو غږ وررسېدلی او نه پخپله ورتللی شو. یعنې کیدی شي چې د نړۍ د ډیرو زیاتو خلکو افکار او مطالب دې پکښې کښل سوې توګه له یوه بر اعظم نه بل ته ورسیږي. په داسې حال کښې چې دغه لیکوال په خپله په ژوند کښې هم ښایي له یوه بر اعظم نه بل ته ولاړ نسي څو خپلې خبرې هلته ورسوي. دغه ډول کیدای شي چې انسان خپل افکار له یوه نسل نه بل ته د لیک په واسطه ورسوي، مګر د ژبې په واسطه یې په تېره بیا د ځینو عصري وسایلو د نشتوالي په صورت کښې لکه ټایپ ریکارډر، ګرافون او یا داسې نور نشي وررسولی هغه افکار چې د لرغوني یونان، مصر، بین النهرین، چین، ایران او یا زموږ د خپل هیواد د ډیرو سترو کسانو د مغز محصول دی. پرته د لیک نه هیڅکله هم تر موږ پورې نشو رارسېدلی. که لیک نه وای نو یقین دی چې انساني تمدن په دې ننني سترتیا ته نه وای رسېدلی، ځکه لیک دی چې د زاړه نسل تجربه او پوهنه یې د کره کولو دپاره نوي نسل ته وررسولې ده. سربیره پر دې په ننني ژوند کښې هم لیک ځینې داسې کارونه سرته رسوي چې د ژبې څخه نه دي پوره، لکه د حساب او ریاضیاتو په برخه کښې. البته نن پرته د لیک څخه ځینې نور مخابراتي وسایل هم لکه ټلیفون، تلګراف، راډیو، تلویزیون، سینما او داسې نور منځته راغلي دي، مګر دا وسایل د خپل څرنګوالي د درنښت له امله دا نشي کولای چې د لیک ځای ونیسي. مګر دا بیا هم د دې معنا نه لري چې ګوندې لیک تر ژبې نه مهم یا اساسي شی دی، ځکه کله که زموږ قضاوت مقایسوي بڼه غوره کړي، په هغه صورت کښې لیک څه د اساسي او تاریخي قدامت له نظره او څه په ننني ژوند کښې د استعمال او اهمیت له نظره هیڅکله هم تر ژبې څخه نشي مهم کېدلی، او نه دا کېدای شي چې لیک دې تر ژبې نه زیات اساسي وي. اما د دې دپاره چې خبره پوره روښانه شي، دلته د خبرې په ټولو خواوو په پرله پسې او مفصل ډول سره غږیږو. لیک له ګړیز او سېلابي لیک نه نیولې تر الفبایي لیک پورې له آره په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول پر ژبه بنا دی. یا په بل عبارت لیک د ژبې پر اساس د ژبې د تمثیل دپاره جوړ شوی دی، نه دا چې ژبه د لیک پر اساس. اما په عام ډول لیکونه داسې جوړ دي چې ژبه څرنګه چې ښایي هغسې نشي تمثیلولی. حتی د معمولو الفبایي لیکونو یو هم دا نشي کولای چې یوه ژبه دې د هغې د ټولو خصوصیاتو او ممیزاتو سره تمثیل کړي. نور خو څه کوي چې حتی په عمومي ډول سره دا لیکونه د ژبو لومړني فونیمونه هم په څرګند ډول سره نشي ښودلی. مثلا په پښتو کښې د پټول کلمه له آره د اوو لومړنیو فونیمونو نه جوړه ده، مګر په موجوده لیک دود کښې یې یوازې 4 فونیمونه پ، ټ، واو، لام په واسطه ښودل کېږي. له همدې امله هغه لرغونې ژبه چې کښل شوې اسناد یې لاسته راغلي دي، که څه هم په الفبایي لیکل شوي وي، په درست ډول نشي ویل کېدای. دغسې موږ همدا اوس هم د تل
عمق او د همیش د کلماتو په فرق په مجرد ډول سره د لیک له مخې نشو پوهېدلی. کوم فونیمونه چې دلته د مثال په ډول وښودل شول هغه واولونه وو، اما باید وویل سي چې کله کله کانسوننټونه هم درست نشي تمثیلولی. مثلا په انګلیسي کښې د ټي او اچ په یوازې صورت کښې یو ډول فونیمونه ښیي او په یوځایي صورت سره د ټي اچ بل ډول. د دې خبرې د مفصل بحث دپاره وګورئ. د انسان د ژوندانه په